بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 5 اف اکسل 2013 راځو لکه پرنٹ کمانډ لاست پارت باندې څه کوو کار کوو د پرنٹ باره کې موږ تاسو مطلب یو څه خبرې کړې سره لپاره استفاده کېږي لکه نو پرنټ آوټ دپاره استفاده پر ځان په دا معنی شکل چې اسد راځم لکه چېرته فایل او پرنٹ باندې څه کوم کلیک کوم نن زموږ تاسو درس موضوع چې لکه پیج سیټ اپ د کلیک کور باندې څه وایي لکه چې کوم قسم دغه مولسلی و که نه راځو په چېرته لکه دا شی پاتې و چې مطلب ډي پی آی څه کار کوي لکه ما ورته انتخاب کړو چې څه وکړي فور باندې چاپ کړه څومره مې لکه پکار دی 1200 ډي پی آی مې پکار دی ډاټ پر انچ بره کوم تاسو وکړله خبره وکړله چې دا د پرنټر د رنګ د اندازه کولو یو چې د واحد دی لکه څومره چې ډي پی آی زیات وي په هماغه باندې څنګه وي د دې کوالټي ښه راځي ښه لکه زما څومره پکار دی 600 ډي پی آی نارمل دا دی ته مې چېرته 1200 ډي پی آی زما پکار دی کلیر شو بله لکه څه وایي چې پیج نمبر اوس ګورې موږ تاسو مطلب پیج نمبر نه لرو سره ښه زه ورته یم چېرته څه وکړه لکه پیج نمبر ورته ورکړه خو یو نه شروع وکړه فرست پیج نمبر اولنۍ صفحه څومره نمبر ولري ته چې یو وکړې که سیدا اوس موږ تاسو مطلب دا نمبر نه وسلی ښه سیدا دا وروسته بیا موږ تاسو ولو چې دا څه قسم نمبر راځي ښه داسې که ته وایي چې یاره مطلب څونه شروع کړه لکه لس نه شروع کړه دا وروسته وایي چې څه قسم راځي ښه دا خبرې وروسته را روانې دي ښه لکه زما داسې په کار نه دی څه ورته انتخاب دلته اټو انتخاب ورته ښه څه چې لکه اوسي اټو اوسي ښه ګوره مستقیما څه کړي دا بیا خپله در سره راځي اپشنونو باره کې لکه موږ تاسو بیا وروسته خبرې کوو دا د پرنټ د اکسل ځان ته اپشنونه دي ښه دې باندې خلک تاسو کوو سټیپ بای سټیپ کار کول سره روان دي څه نوم دی اپشن ښه راځم ورپسې ته لکه مارجن ته راځم ته ګورې ورته مارجن تاسو یې سره لپاره استفاده کوو چې یوه نوشته څه کوو بیخي سراونډ کوو محاصره یې کوو لکه څه وکړه ټاپ طرف نه دومره لکه اوسي لیفټ نه لکه دومره اوسي ګوره او رایټ نه مطلب دا قسم اوسي صحیح ده او باټم نه څه قسم مطلب ماته راوړه غواړې چې څلور خواوې څه کې اجسټ کې بیخي منځ ته راوړي څه وکړه نو ټپ هم ورته برابر که مطلب او لیفټ باټم او رایټ څه خبره پکې نشته زه به دا قسم لکه پکاره چې دوه درجې څنګه یې مطلب ټاپ نه اوسي دوه د لیفټ نه اوسي دوه د باټم نه اوسي صحیح ده دلته څه کومه ټایپ کومه لګوم او دلته څه کومه ته ورته یم چې یاره دوه د باټم اوسه ماته څه دا قسم یو ورکه څه جوړه کړه بیخي څنګه شو د صفحې منځ ته راځي خاطه وایي چې لکه هیډر مې پکار دی هیډر تر روان دی ښه هیډر سره لپاره استفاده کېږي عنوان ته ویل کېږي فوټر سرلیک هیډر هغه ته سرلیک ته وایي فوټر لمنلیک ته وایي ښه زما لکه څه قسم پکار دی هیډر مطلب دومره اوس کمه اوسه ته فوټر مطلب دا قسم اوسي لږ وروسته دې باندې کار کوي د هیډر او فوټر څه شی دی خبره لکه داسې که تاسو په کار شو چې یاره زما دا قسم په کار دی لکه ګوره ورته یم چې هریزونټلي مینس سینټر آن پیج کلیک کا هریزونټلي میم چې کوم دی مطلب په کار دی او ورټیکل میم په کار دی ګوره بیخي څنګه شوله د نوشته د صفحې منځ ته راغله عمودي او فکر شکل باندې څنګه شوله منځ ته راغله ګوره ټول څنګه شو ما سره په دې شکل راغلی او که تا مطلب دا کم او زیات کړو دې نه اوس ګورې امکان لري یو کم شي او زیات شي څه خبره پکې نشته صحیح ده خو تا وایي چې نه بیخي د صفحې منځ ته راشي نو څه وکړه هریزونټل او ورټیکل دواړه څه کړه ورته انتخاب کړو ګوره نوشته چېرته راغله صفحې منځ ته وکې کوم لکه ګوره چېرته راغله صفحې منځ ته راغله دا قسم ستاسو په کار نه دلته ګورې مختلف قسمه تاسو څه کولی شئ تغیرات پکې راوستلی شئ ښه دا لکه ختم که داسې یو چل کوه چې د څه که مطلب لیفټ نه یو که ورته او باټم نه چې کوم مطلب دا هم یو اوسي رایټ نه لکه څنګه وي یو اوسي او ټپ نه هم څه که ماته یو دنه انتخاب په یو درجه باندې وکړې که نو ما سره څنګه شو په دې شکل باندې راغی ښه دا مختلف قسمه چې دي مارجنونه دي ښه راځم ورپسې چېرته لکه هیډر فوټر ته راځم ګورې موږ تاسو چې لکه نه دوه قسمه موږ تاسو هیډر لرو یو بلټن دی یو یوزر ډیفاین دی بلټن هغه ته ویل کېږي چې مخکې له مخکې کمپنۍ پکې خپله اچولي دي یوزر ډیفاین هغه دی چې ته خپله ټایپ کړي اوس ګوره لکه زما څه پکار دي کسټمایز هیډر او کسټمایز فوټر دلته اوس ما سره رسېدي لکه شته که نه ورته یم چې څه وکړه ما ته پیج نمبر وړه پاس څه راغلل پیج راغی اوکې که اوس ګوره دا اوس ما سره بلټن دی دلته اوس ګورې ما سره ښکاره کېږي پیج ښه خو لږ زره څنګه دی مطلب صحیح نه ښکاره کېږي ګوره دلته ما سره څه راغله که نو پیج 2 راغی ما سره لږ ښکاره کېږي تاسو ته زما دا قسم لکه په کار نه ورته یم چېرته څه وکړه یو بل قسم هیډر او فوټر ورته ورکړه ګوره دا بلټن دی تاسو سره چې دي مخکې له مخکې جوړ شوي دي زه کسټمایزیشن به له وروسته کار کومه دا قسم لکه په کار دی چې پیج دومره او بوک ون دا قسم ماته راوړه ګوره اوکې که دلته ورسره څه ښکاره کېږي لکه بوک هم ورسره کېږي چې بوک 1 او پیج نمبر 2 کلیر شو داسې وایي چې دا قسم زما په کار نه ده هیډر ته راشه ورپسې ته چې دا ختم کړه که دا قسم اوسي پیج او ما ته څه کړه د پاته ښکاره کړه چې دا په کوم ځای کې سیو ده اوکې که ګوره دلته کلیک کوه اوس ما له څه ویله که دا ګوره سی افغان یوزر ګوره دلته ما ته څه کوي معلومات ښکاره کېږي چې دا په کوم ځای کې سیو ده الوکیشن درته ښایي ښه بیا وایي چې دا قسم نه وي لکه کلیک که دې باندې هیډر ته راځم څه مې لکه پکار دلته انتخابوم ورته چېرې عثمان پیج 1 او دومره ما ته څه که مطلب دلته ما ته یوزر نیم ښکاره کړه دلته ما ته څه ښکاره کړه پیج نمبر ښکاره کړه دلته ما ته ډیټ ښکاره کړه اوکې که اوس ګوره نو ما سره ما قسم راشي ګوره عثمان پیج نمبر 2 او دلته ما ته څه کوي ډیټ ښکاره کوي ښه دا بعض اوقات تاسو ته په کار راځي ښه درته مطلب ضرورت کېږي دا قسم ستا په کار نه شو ته چېرې زه بل څه انتخابونه ته ګوره ورته داسې لکه اوس پریپیر بای عثمان کلیک کړه باندې مطلب دا شی ورسره راشي ګوره پریپیر بای یعنې ترتیب کوونکی صحیح ده دا مطلب هیډر سیکشن کوم تاسو راو خلته ته ګوره ورته مختلف قسم شي تاسو سره دې سټایل نه دي
تاسو کولی شئ ځکه مطلب استفاده کله که دا قسم ستا په کار شول فیکس پیج 1 اف ایکس اف وای شکل ما تاسو څه ویلې ګوره دا قسم ما سره راغلل ښه څه ویل لکه پیج 1 اف 2 یا پیج 2 اف 2 مطلب ما سره دویم نمبر صفحه دویم نمبر کې مطلب ولاړ یم پیلم سیدان ټوټل صفحې ما ته ښکاره کېږي او همدارنګه کرنټ صفحه ما ته ښکاره کوي ښه دا داسې وایي چې دا قسم زما په کار نه شو ګوره دلته ما سره کوم دي مختلف قسمه چیرې سټایلونه ګوره شیټ 1 لکه کنفیډنشل مین دا مطلب څنګه دی اعتباري دی کلیک ور باندې اوس دلته ما سره راغلل کنفیډنشل دا مختلف قسمه چې لکه نو هیډرونه دي خو بیلټن دي کوم قسم دي بیلټن یعنې مخکې په څنګه دي کمپنۍ اچولي دي ښه راځم ورپسې بیا لکه هیډر فوټر ته راځم ته څه وکړه لکه دا قسم زما په کار نه شو ګوره هلته ورته مختلف قسمه چې دي تا سره سټایلونه شته دي ښه شیټ د لکه په کار شو ته چېرې دا قسم زما یو په کار نه شو زه راځم چېرته کسټمایز هیډر ته راځم دا خو ما سره بیلټن سټایل نه و مخکې نه مخکې جوړ و اوس یې په خپله څنګه ولیکم نو ګوره زه په دې کلیک کوم دلته اوس ما ته څه ویل لکه ستا څه په کار دي ته اصلا کې د هیډر فوټر لپاره څو هغه لري ته لوکیشن لري 3 ځانګړي لري ګوره لیفټ طرف کې غواړې سینټر کې غواړې یا رایټ طرف کې غواړې 3 ځایونه دي صفحې لپاره ښي طرف کې راشي منځ کې راشي یا چپ طرف ته لاړ شي ته به ځای ته ګورې او ما قسم به څه کوي فیصله کوي لکه هلته نوشته کوم لکه فار ایگزامپل سم نوشته کوم چې را بوک یا داسې نوشته کوي چې مطلب چې دا ما سره د کمپیوټر باره کې یو نوټ دی په کوم ځای کې ما ته ولیکو لیفټ لوکیشن کې ګوره اوکې کا دا اوکې کو څنګه شو ما سره څه راغلل ته ما سره کمپیوټر په نوم هماغه هیډر ما سره دلته څنګه شو ډسپلی کړلی شو ښه دا قسم ستا په کار نه شو وایي چې را دا قسم اوسه کسټوم که دا لکه دې موقعیت نه ختم که مینس ته راوړه نوشته که لکه څه باره کې دی د کمپیوټر باره کې ده اوکې که اوکې که اوس ګوره دلته ما سره څنګه شو دا عنوان دا هیډر څنګه شو مینس ته راغی ښه دا قسم ستاسو په کار نه شو وایي چې را دا څه کم چینج که راته دا ګوره کوم ځای ته لاړ شي رایټ طرف ته لاړ شي ته به ګورې هلته سوچ کوي چې کوم ځای فرق کومه ګوره نور څه خبر نشته پکې ځای ته به ګورې او هغه قسم به ډیسیژن اخلي ټایپ کومه لکه کمپیوټر نو څه خبر نشته پکې ته اوس اټ د سیم ټایم هم کولی شي ګوره دا مې څه کړه اوکې کړ دا مې اوکې کړ ګوره کوم ځای ته لکه لاړو رایټ طرف ته اوس غواړم چې 3 ځلې په یو وخت راشي لکه زیری ښه اوس غواړم مطلب څه کو 3 ځلې لوکیشن څنګه ورته مطلب برابر کو څه خبر نشته پکې ښه دا اوس ګوره دا ختموم دي نه فار ایگزامپل یو هغه د اعلان دی فار ایگزامپل آفر مین زیری ښه آفر دلته ټایپ کوم لکه چې آفر دلته ټایپ کوم چې آفر ته کولی شم دلته مطلب دلته یو شو د ټایپ کړي دلته بل څه ټایپ کړي بل څه ټایپ کړي څه خبر نشته پکې ښه یعنې 3 مختلف قسمه لوکیشن دي ته پکې 3 مختلف قسمه شیان څه کولی شي ټایپ کولی شي سیدا ښه دا قسم ستاسو په کار نه شو نو ته څه کوه دا ته استفاده کولی شي رقم چې دي تاسو دلته هیډر او فوټر دي دا ختم کړي ځنه لکه مینځ یو مې په کار نه فار ایگزامپل زه بل څه ټایپ کوم ورته نو شو کوم چې د کمپیوټر باره کې څنګه ما سره آفر دی کلیر شو سیدا دا ختم کړي ځنه لکه څه خبر نشته پکې دا هم ختم کا اوس لکه بیا موضوع راغله چې موږ تاسو سره بیلټن بیا راغله اوس ما ته څه لکه چې فونټ کوم قسم ته غواړئ فار ایگزامپل ته ټایپ کوم چې لکه کمپیوټر ښه دا مې لکه څه سلیکټ کوم څه وکړه دا فونټ بدل کړه دا فونټ مین د لیکلو سټایل چینج کړه دا موږ تاسو وډ کې ویلو لکه کوم قسم مې په کار دی امپیکټ مې په کار دی دا ښایسته سټایل دی ښه توګه رانغی دا سره خیر یو بل مې انتخاب کوړه دا قسم اوسي دا قسم چې دی ښه رنګ یې څه کله چینج کړه سور رنګ ورته ورکړه او کلر یې څه کړه سلیکټ جات کوو کې اوس ګوره دا مو کې مستقیما څنګه شو ما سره همغه هیډر راغی سیدا یې ته مطلب کولی شي چې دا کسټمایز کې کسټمایزیشن ته څه کولی شي ترسره کولی شي ښه بیا ته اوس داسې لکه نه وي دا څه لپاره استفاده کړي دا د فونټ دپاره و دا د لکه ما سره چې انزرټ پیج نمبر کلیک کړل اوس ګوره دلته یو کوډ راځي سره چې ما سره ګوره څه ویل لکه جاین کا پیج دا چې ما سره پیج نمبر راځي ښه اوکې که لکه دا اوکې اوس ګورې مستقیما سره هلته ما سره پیج نمبر ما سره ډسپلی کوي ښه دا قسم زموږ تاسو په کار نه شول ورته مې دا څه کمه راوړه راته ختم کړه دې ځینه ښه دا څه کمه ته دې ځینه دا ختم کړه دلته فار ایگزامپل راوړل غواړې دلته څه کړه ټایپ کړه ورته نو ما سره څنګه شو پیج نمبر دلته ما سره ډسپلی کېږي ښه دا ختموم لکه داسې زما په کار نه شو دا قسم لکه اوس څه وایي لکه پیجز اوکې که دا م اوکې که اوس ما دلته څه ښکاره کړي څه وایي ما سره چې 2 صفحې در سره دي څو صفحې در سره دي 2 صفحې ښه دا قسم ستاسو په کار نه شو ته کولی شي مطلب دا په دې شکل باندې راوړې فار ایگزامپل ورته یم چې را دا ختم کړي ځنه دا سټایل زما خوښ نه شو دلته ما سره وړه ډیټ ان ټایم راوړه کلیک کړه څه راغلی ما سره ډیټ راغی اوکې که اوکې که د سیسټم ډیټ ما ته ښکاره کېږي چې 8مې میاشتې اوس فار ایگزامپل د 8مې میاشتې دومره تاریخ دی 2015 کال دی ښه وایي داسې نه وي لکه یو بل قسم هیډر راته راوړه نو کلیک کړه دې باندې څه قسم غواړې لکه دا ختموم دي ځنه ښه زما لکه ټایم په کار دی کلیک کور باندې دلته ما سره څه راغلل د ټایم کوډ راغی اوکې که دا اوکې که اوس ما سره څه راغله لکه 1:03 دقیقې دي ښه بیا راځم دلته لکه دې باندې کلیک کوم څه مې په کار دی لکه هیډر مې په کار دی کسټمایز ته راشه ورپسې دا ټایم ختم کړه ټایم لکه زما په کار نه شو څه غواړم دلته ګوره ورته یم چېرې زما دغه په کار دی فات ان فایل نیم کلیک کړه دې باندې اوکې که اوس ګورې ما سره دلته د فایل نوم هم ښکاره کړي بوک 1 دی ما سره او د دې ادرس هم ماته ښکاره کړي چې په کوم ځای کې سیف دی سیدا دا قسم ستاسو په کار نه شو دی چې را هیډر کې څه کړه مطلب دا چینج کړه کوم شکل لکه زما په کار دی دا ختم کړه دې ځنه صرف دا مې په کار دی کلیک کړه دې باندې
سره زما سره فایل اوکې کا اوس ګوري په کار صرف زما سره د دې فایل نوم راځي فایل نوم چې دی بوک 1 دی ښه کلیک کړه باندې وای داس نیول کا بدل کا ورته ها چینج کا دا ختم کړي زره زما لکه څه پکار دی ته تم چیرې ما ته څه کا انسرټ کا کلیک سره زما سره ټاب راځي کلیک کور باندې کلیک کور باندې اوس مالا څه لکه شیټ نوم بر سره ښکار کوي کوم شیټ دی شیټ 1 دی چې دا ټاب څه کار کوي شیټ نوم در سره راوړي ها بیا کته وای داس نیول کا دا ختم کړي ټاب زنه غواړم دلته څه کوم لکه و تم چیرې څه یو پکچر انسرټ کلیک کړئ بنده کوم پکچر لکه پکار دی ورک اپلان به تاسو انتخاب کړئ څه انتخاب کړئ ورک اپلان کلیک کور باندې چیرته لکه یو تصویر څه ماته مطلب را سیمپل پکچر کوم پکچر لکه راشي دا پکچر څه انسرټ کو اوکې کا دا اوکې کا دا اوکې کا اوس سره ولته ما سره پکچر راغی څه راغی ما سره پکچر راغی چیرته بیک ګراوند کې ها ته بیا وځ داس نه ولکه دا څه ختم کړي جنا دا اوس ګول ته ما سره کوم دي بیا نور هغه دي اپشن نو دي خالک دومره هایت اوسې ګوره چینجز پکړې ولکه دا قسم اوسې وید د ډېرې خبرې دي کې شریخه دا د پکچر مربوطه شان لکه لیفت نه دومره اوسې رائټ نه دومره اوسې دا ټاپ نه لکه داسې اوسې سکل ته سیټینګ مطلب جوړوي ښه اوکې کا ورته دلته بیا اوکې کا دلته بیا اوکې اوس ګوره لکه څنګه شو تغییر پکې راغی خو پکچر پکې خلک مطلب زیات نه انسرټ کوي ښه ځکه دا په درد متاثر نه خوري ښه دا څه کوم لکه ختموم دي نه ګوره دا مې څه ختم کا اوکې کا دا مو کې اوس ګوري ما سره نه هیډر شته او نه فوټر شته اوس غواړم چې فوټر استفاده کوم هیډر خو مطلب پاس راته فوټر شته راځي د صفحې په دې اخر کې راځي باټم کې راځي ښه الکه سمې په کار زه غواړم چې لکه فوټر راوړم ګوره امغه خبره ده لکه د لپاره امغه شین دي بلټن دي او یوزر ډیفاین دي خلک پیج نمبرز ما په کار کلیک کور باندې دلته سره ما سره پیج 1 اف 2 څه دا نو تاسو مطلب وای داس نیول لکه یو بل قسم راته راوړل ګورل ته انتخاب ورته داس وو لکه دلته ګوره مختلف قسمه شي دي امغه د هیډر سټایل نه دی خو صرف فرق دا دی چې هغه پاس راتل دا لاندې راځي زما لکه دا کسټمایز څه پکار دی فوټر پکار کلیک کور باندې زه خپل نوې شو کوم سره کنه شو کوم ګوره امغه شیان دي خو صرف څنګه دی فوټر د پاره دی دلته نوې شو کوم چې لکه بای توسط مطلب چا پوسټ باندې عثمان اوکې کا دا اوکې اوس ګوره سره ولته ما سره بای عثمان دلته ته الله وسه کول شو ورته مختلف قسمه فوټر ورته ورکوا څه مشکل پکې نشته دی خالک دا قسم زما په کار پر ایگزامپل څه کوم ته تم چیرې دلته ما نوشته که چې بای عثمان ته لکه زما څه پکار دي یاره د دې ما ته څه مطلب د نمبر راته راوړه اوکې کا اوکې کا اوس ګوره دلته ما څه خر کېږي نمبر هم خر کېږي چې پیج 2 څه ده ښه دا قسم ستاسو په کار نشي ګوره رقم ته څه کولی شي دلته ورته د دې فوټر مطلب ته استفاده کولی شي بیخي پاکول غواړي څه کا ختم کړه لکه زما یو هم کار نه دی سنټر که صرف څه کوم لکه یو نه دا نمبر مې په کار دی بس نور نه غواړم کلیک کا اوکې کا اوس ګوره ما سره څنګه شو دغه په دې چپ طرف کې څنګه شو ما سره د دې نمبر راغی خارزور پسل تل کبل سوي چې ډیفرنٹ اورډ ان ایون پیج دا ګوري میم شوی دی تا غواړي چې پتا کا او جوړ صفحه کې مختلف قسم سره زما سره فولډر د هیټر او پټر شي څه قسم ګورو ته دا اوس ما سره کڅو سپی دوی مې سپی دوه سپی دي ښه لږ به د خپل کنټین څخه زیات کو کنټرول سی مطلب سمې کړه لکه کپی مې توخه سره ښه دا ورسره راځي مې تاسو کارو ښه دلته بس وکړه لکه فیسبوک ښه کنټرول پلس وی اوس ما سره څنګه شل کا زیات سلته هم پیس کما پاس کنټرول پلس وی اوس زه لکه څه غواړم تم چیرې په ډیفرنٹ مطلب اوسي په تاک صفحه کې یو قسم یې جوب صفحه کې بل قسم اوس ګوره ما سره څه پیدا لکه و صفحې دي اوس سره زما څه پکار دي یاره داسې یو چل کوه چې هیډر واوسي ښه دلته مې لکه څه ورته هیډر اډ کړي یاره فار ایگزامپل کمپیوټر ښه دا مې ټایپ ورته اوکې کا خو څه قسم پکار دي لکه ډیفرنٹ مختلف اوسي اوکې کا اوس ګوره دا اوس ما سره څوم صفحه ده لکه اولنۍ صفحه ده کنه زه دویمې صفحه کې ګورم دا ما سره شته دی کنه دویمه صفحه کې ګوره نشته دی درېیمه صفحه کې لکه ګورم درېیمه صفحه کې بیا شل ته ما سره ښکاره کېږي څلورمه صفحه کې ګورم دې کې نشته دی یعنې ته غواړې چې تاک صفحو کې راشي او جوړ صفحه کې رانشي تاک صفحه کې یو شکل باندې جوړ صفحه کې بل صفحه باندې ښه بیا راځم لکه پیسټ ټاپ ته په دې باندې کلیک کوم څه مې لکه پکار دي او ته مې هیډر ته لاړ شه داسې که ما داسې مه کوه خیر ډیفرنټ مه راوړه ټول صفحه کې څه کوه یو شان راوړه څه خبره نشته پکې بعض اوقات داسې وایي چېرې څه وکړه په دې اولنۍ صفحه کې ډیفرنټ راوړه باقي پرېږده نو ته به څه انتخاب کوه ورته چېرې فرسټ پیج ډیفرنټ په اولنۍ صفحه کې څه وکړه ما ته مختلف قسم راوړه نور سره کار مه لره اوکې که اوس ګوره دلته زه اوس ګورم دې صفحه کې ما سره شته که نه څلورم صفحه ده پاس ځم لکه ټولو کې ما سره شته خو اولنۍ صفحه کې ما سره نه ښکاره کېږي ځکه ما ته چې فرسټ پیج ډیفرنټ په اولنۍ صفحه کې څنګه وي بل قسم اوسي ښه راځم بیا لکه پیسټ ټاپ ته په دې کلیک کوم څه مې پکار ده لکه وایي چېرې سکیل وي ډاکومنټ څه کوه مطلب دا په دې ډاکومنټ باندې څه کوه سکیل کوه سکیل مین اډجسټ کا څه ده بل څه لکه چې الاین وذ پیج مارجن څه وکړه لکه دا هیډر او فوټر څنګه شي د دې مارجن مطلب څنګه شي متاثر شي څنګه شي لکه هغه مې کوم مطلب زیاتوه د دې هیډر او فوټر څه کوه مارجن مې څه زیاتوه او کموه څه کوه دا مطلب ورسره اډجسټ کوه الاین کوئ ورسره ښه دا لکه چې موږ ته سره اپشنونه دي ښه د دې چې مطلب د ایچ پي پرنټر اپشن موږ ته سره ښکاره کېږي راځم لکه چېرته شیټ ته راځم دغې ګوري بعضې میم شیان دي ښه اول څه لکه چې پرنټ ایریا دغه مسله ګانې بیا هم تکرار روانې دي ښه
خو خیر یو څه دلته تاسو څه کوئ چې را ما را څه کله یو صفحه څه چاپ کړه ښه دلته موږ تاسو یو موضوع لرو په نام د پرنټ ایریا ښه تاسو ګوره موږ تاسو څه کنه څه لیکلي دي سیټ پرنټ ایریا دلته ور باندې بیا هم زه کار کوم درته ښه چې د څه لپاره استفاده کېږي او ولې استفاده کېږي ښه فار ایگزامپل ته ما یو دا ځای انتخاب کړه څه وکړه که دا ماته چاپ کړه ته څه وکړه سیټ پرنټ ایریا انتخاب مې کړه که نه یو مشخصه مې څه انتخاب کو نوم مې ورته ورکړه څه نوم مې ورته ورکړه پرنټ انډرسکور ایریا یعنې دا ځای څنګه شو انتخاب کړلی شو څه دپاره چاپولو دپاره لکه سلیکشن غوندې ښه څه وکړه دا ماته چاپ کړه لکه نو ګوره ته به راشي ورپسې اوس ګوره ما سره همغه ځای انتخاب شو که نه دا ګوره ما سره چې کوم دی په دې شیټ کې دی همغه ځای ادرس راکړی دی سیده ښه دا لکه څه وایي چې روز څه کوئ ته مطلب تکرارول غواړې سیده بعض اوقات تاسو مطلب غواړئ چې یو روز څنګه شي تکرار راشي څه قسم لکه ګوره دلته زه ودرېږم یو دنه دا ځای مطلب څه انتخاب کوه ورته ښه دا څه کوم لکه بولډ کوم یا پر ایگزامپل تاسو پکې نمبر ټایپ کوئ نمبر هم پکې ټایپ کو لاندې څه کوم ډرګ کوم ښه داسې مې ډرګ که څه وکړه دا ماته لکه فیل کړه که څه قسم سیریس په شکل باندې دا مې انتخاب کو څه وکړه دا ماته راځه ورپسې چېرته پرنټ ته راشه دا مسالهګانې بیا هم وروسته وایو ښه دا څه لپاره استفاده کېږي ښه دې کې ډېرې خبرې نور هم شته دي ښه اوس ګورې ما سره کوم دی همغه ځای څنګه دی انتخاب شوی سیټ پرنټ ایریا دی دا خبرې زه وروسته بیا هم کوم درته ښه چې دا څه کار کوي او دا قلم څه کار کوي ښه وروسته بیا هم راځي در سره تکرار خبرې دي ښه بله لکه څه وایي چې مطلب ګریډ لاین دې راشي اوس ګوره ورته تاسو دلته مشاهده کوئ په دې پرنټ پیو کې ما سره ګریډ لاین نه ښکاره کېږي اوکې که ګوره اوس څه ښکاره کېږي ما سره هغه د دې سیلونه او روګانې او قلمونه څنګه شول ما سره دلته ښکاره کړلی شول ښه وایي چې نه ښکاره شي څه وکړه دا ختم کړه دې ځای نه ښه ډو ناټ شو مه ښکاره کوه اوکې که اوس ګوره اوس نه ښکاره کېږي درسره سیده ښه که تاسو وایي چې ښکاره شي څه وکړه دا انتخاب کوه ورته ښه ښکاره کړه ته بله لکه څه وایي چې بلاک اینډ وایټ مې پکار ده لکه بعض اوقات ته غواړئ چې یو نوشته څه کې رنګه چاپ نه شي بلاک اینډ وایټ مې پکار ده نو څه وکړه کلیک کړئ باندې نو ما سره په کوم قسم باندې راشي بلاک اینډ وایټ په شکل به چاپېږي سره ښه تور او سپین رنګه ستاسو پکار نه شو خبره لکه څه چې بلاک اینډ وایټ نه غواړم ګیډلاین نه غواړم ډراپ کوالټي مې پکار ده ډراپ کوالټي تر ټولو ضعیفه کوالټي ده لکه نو څه لپاره استفاده کېږي ټیسټینګ دپاره استفاده کېږي ښه څه لپاره ټیسټینګ دپاره اوکې که ګوره دا ته چاپوي کوم قسم به راشي دغه ډراپ کوالټي تر ټولو ضعیفه ده ښه بیا راځو دلته لکه دې کلیک کومه شیټ ته راځم هلکه قسم زما په کار نه دی بله لکه څه وایي رو ان کالم هیډینګ راوړه اوکې که اوس ګوره ما سره بلته څه ښکاره کېږي لکه نو اے بي سی به ما سره ښکاره کېږي 1 2 3 به ما سره ښکاره کېږي یعنې د روګانو نمبرونه هم غواړې او پاس هیډینګ به ما سره راشي ښه بیا شیټ ته لکه راځم وطن دا قسم زما په کار نه دی بله ما ته چې مطلب ستاسو کمنټ په کار شو کمنټ څه قسم کوو ته چې را اوس ګورې دلته ما سره مطلب کمنټ نشته دی ښه زه راځم اول یو کمنټ انسرټ کوم ښه فار ایگزامپل ته ما څه وکړه کلیک وکړ او څه وکړه ما ته مطلب یو دنه کمنټ انسرټ کړه ښه دلته سړي ما سره کمنټ وروسته وایو ښه څه لپاره استفاده کېږي که لکه ما نه شکل چې هیلو سیده او دا ځای مې لکه څه انتخاب کو ورسره سیده او دې ته څه وایم چې لکه دا ما څه سیټ پرنټ ایریا کرا था څه دغه پرنټ ایریا کا سیټ کرا था اوس دا څه کوم زه ټرای کوم ګورم چې څه قسم راځي ما سره نو ګورې ما سره کمنټ دا بیخي نه ښکاره کېږي پکې هلکه زما څه پکار دی کمنټ ما ته ډسپلی کا په کوم شی لکه آټ د اینډ آف شیټ کلیک کول باندې چېرته به ښکاره کړي ما سره د شیټ په اخر کې ګوره اخرنۍ ته راشه دلته ښکاره کېږي ما سره که نه دا چی دی ما سره کمنټ دی کمنټ څه لپاره استفاده کوو انفارمیشن تبصرې دپاره ښه هلکه کمنټ دا قسم په کار نه شو ته یم چېرې دا چل کوه چې د دې په د اخر کې مه راوړه هلکه شیټ ته لاړ شه ورپسې دا چلو که چې آز ډسپلی آن شیټ کلیک کوه باندې په خپل موقعیت کې ما ته ښکاره کړه ګوره دلته اوس ما سره ښکاره کېږي کوم ځای کې ده چې په کوم ځای کې ما انځر کړی دلته ماته ډسپلی کوه دلته کوچنی ښکاره کېږي ښه هلکه دا قسم ستاسو په کار نه شو ته چې را چاپول وخت څه کوه کمنټ داسې نه وي لکه نن بیخي مه ډسپلی کوه بیا نه ښکاره کېږي درسره بله لکه څه وایي سیل ایررز ازه ګورې ورته بعض اوقات تاسو مطلب یو فرموله کې څه کوئ غلطي کوئ څه کوئ غلطي کوي هغه هلته ایرر راځي څه راځي ایرر نو ما ته چې لکه کوم قسم غواړي ایرر راشي ورسره ډسپلی بلینک یې غواړي لکه دا قسم شی ورسره راشي دا ګوره څه لپاره استفاده کېږي ایرر دپاره څه لپاره ایرر دپاره موږ تاسو دې نه څه کوو کار اخلو ښه اوس لکه زما څه په کار ډسپلی کوی راته بله لکه څه وایي چې پیج آرډر چې لکه نو پیج آرډر دا ګورې زده کوي ښه څه قسم دوس ما سره دا مې پر ایگزامپل څه وکړه لکه داسې مې دې باندې کلیک وکړ ښه دا مې څه کړه قسم انتخاب کړه ورته پیج بریک پریویو کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما سره څه په دې شکل باندې ښکاره کېږي 1 پیج 2 داسې ورپسې مخکې راځه ښه سیده دا څه کوم زه راسې زیاتوم ښه تاسو صحیح ښکاره شي ګوره په دې شکل ما سره اوس څه کېږي ښکاره کېږي لکه صفحه چیرې ما سره اولنۍ صفحه دویمه درېیمه ورته دا چل کوه چې دا بدله کوه ورته آرډر یې څه کړه چینج کوه ورته کوم قسم لکه اوسي ورته یم چېرې پیسټه ته لاړ شه فایل پرنټ پیسټه باندې کلیک کوم لکه څه قسم اوسي دا قسم راته اوس ډسپلی کوي ګوره داسې اول دویمه درېیمه ورسره په دې شکل او که وایي داسې راشي 1 2 3 داسې رقم سیده دا قسم یې غواړي یا په دې شکل باندې ورته چېرې داسې وکړي اوکې که نو ګورې ما سره به صفحې نمبر څنګه شي
او په دې شکل اوس ما سره راشي خو لږ زیاته کمې ما ته پته لګېږي ښه اوس خو کمې دي موږ تاسو سره صفحې سیده صفحې چې در سره زیاتې څه کولی شي مشاهده کولی شي په دې قسمې غواړي یا په دې افقي غواړي یا عمودي شکل باندې غواړي ښه راځو ورپسې بیا هلته پرې باندې کلیک کوم وتم چې دا قسم زما په کار نه دی څه وکړه لکه هماغه پوهنې صحیح حالت دی ښه ډاون دین اوور کلیک کړی باندې اوس ګوره نو ما سره به څنګه شي خپل عادي حالت ته به راشي ښه یو بیا لاندې ورپسې دوه راشي بیا لاندې درې څلور داسې ورپسې په دې ترتیب مخکې ځي ښه دا اوس زموږ تاسو سره پیسټ سیټ اپ او پرنټ کمانډ تاسو کړ مکمل کړ